بسم الله الرحمن الرحیم. یو زنانه سوال کړل، دا سوال ډېر مهم او ضروری دی، خاص کر کې ډېر شي زنانه داسې چې په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي. دا مسله خو یو ده، لیکن د دې وی مسلې په حواله سره دو سوالات شوي دي. یو سوال دی زنانه دا کړل چې زنانه د حیض بیماری راشي په زنانه باندې او د حیض بیماری ختم شي او بیا ظاهره خبر ده بیا غسل بګین غسل واجب وي، نو د غسل نمخ کې دا زنانه خپل زیر ناب چې د شرمګاه وغیرہ اختدي دا صفا کول شي، نشي صفا کول د غسل نمخ کې حیض ختم شي. د حیض د ختمېدو نه بعد د غسل نه دی کړی، د غسل نمخ کې د خپل صفای کول غواړي، د زیر ناب چې مختدي هغه صفا کول غواړي، دا صفا کول شي یا دا شان دي ترخونو اخت صفا کول شي، نشي صفا کول. شریعت به دې حواله سره سوي یو مسله دا ده. دویمه مسله دا ته پوسی ګړلې کشری زنانه یا نارینه او 40 ورځې وشي، یعنی 40 ورځې وشي چې هغه د زیر ناب چې کوم د شرمګاه وغیرہ چې مختدي هغه نه صفا کړي، نو آیا په دې حالت کې 40 ورځې بعد کشری دا زنانه یا نارینه د موس کې، نو آیا د دې حالت کې د موس قبلي یا نه قبلي؟ دا دوه مسلې دي، ډېر مهم او ضروري مسلې دي. دا زو مخکنی مسلې طرف ته اولنی مسلې طرف ته چې زنانه داسي داغه باندې د حیض بیماری راشي او حیض بیماری ختم شي او بیا په دې باندې ظاهره خبره ده بیا غسل واجبي، نو د غسل نمخ کې کچري دا زنانه خپل زیر ناف اخت صفا کول واړي د شرمګاه وغیرہ صفا کول شي، نشي صفا کول. نو یاد وساتئ په دې حواله سره دا مسله چې کوم ده دا بل مسله باندې قیاس کو. بس بل مسله کې فقها دا فرمایي چې زنانه یا نارینه داسي چې په هغه باندې غسل واجب شي، یعنی غسل جنابت هغه هم بستریو کې کورواله وغیرہ کې داغه نه بعد ظاهره خبره ده غسل جنابت په هغه باندې واجب شي. د غسل جنابت په حالت کې نکونه کټ کول یا د شانتي د جسم د کم ځای چې کوم اختدي هغه صفا کول دا مکروه عمل له مکروه تنزیهی دي. لہذا مخکې به دا کس غسل کوي د هغه نه بعد یا د نکونم کټ کول شي، د هغه نه بعد خپل د زیر ناف چې کوم اختدي یا د جسم چې نور اختدي هغه صفا کول شي، د ترخونو اخت وغیرہ دا د غسل نه بعد صفا کول شي. دا مکروه عمل له کچري مخکې صفا کی. دغه شانتي بدی کې هم کچري زنانه داسي چې د حیض بیماری ختم شي غسل نه دی کړي، د غسل نمخ کې د خپل صفای کې بیا غسل کی، نو دا عمل د دې لپاره مکروه عمل له دا بلومبه غسل کی، دا غي نه بعد بیا سکی بیا به د هغه نه بعد دا خپل چې کوم د زیر ناب د شرمګاه وغیرہ اختي هغه بیا صفا کی، دغه شانتي د ترخونو اخته یا دغه شانتي نکونه دا غي نه بعد دا بیا کټ کی. دویمه مسلې طرف ترازو ها البته کچري اختی صفا غړه مخکینانو د سره په غسل باندې سفرګ نه پریوزي، کچري اختی مخکې صفا غړو نو غسل یو کو نه دا غي نه بعد، لیکن دا د افضل او غیر افضل عمل چې کوم دې مسله ده دا مکروه عمل، یعنی مکروه تنزیهی عمل، یو مکروه تحریمی هغه ته حرام عمل ویل کی، مکروه تنزیهی هغه ته ویل کیږي چې دا بهتر او افضل دغه وی چې هغه مخکې ولامبي دا غي نه بعد خپل صفایو کی. سمجھ کې خبر راځي. دویمه مسله کچري او زنانه نارینه هغه سلوخ ورځي شي هغه خپل صفای نه کړي، نو په دا غي نه بعد چې دوه مسکینو د دوه مسکی یا نه کیږي. یادو ساده اول خو موږ تاسو مسلمانان یو سلوخ ورځو پورې خو ظاهره خبره ده چې ځان ته شړې مسلمان وي چای نارینه زنانه او سلوخ ورځي شي هغه داغه اخت دغه شانتي موجود وي صفای نه کړي، نو دا داسې سره د خپل ایمان ته ګورچ یار د کم کټګری د ایمان دی. ظاهره خبره ده ایمان اسلام کومه تاسو د پاکي حکم راکې صفای نصف ایمان دی، نیم ایمان دی صفای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او په حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې د الله حضرت طرف ته موږ ته حکم دی چې تاسو بریتونه چې کوم دی هغه واړه خپل نګونه واړه خپل د درخونو اخته چې کوم دی هغه وباسي، خپل د زیر ناب چې کوم اخته دی هغه صفا کوي، دا د الله رب عزت طرف ته حکم دی د دې صفایو کې. او په حدیث شریف کې راځي چې چری سلوخ ورځي وشي دا هغه نه بعد ظاهره خبره ده سلوخ ورځي وشي او دا انسان د دې صفایونه کې د لپاره دا عمل ناجایز او حرام عمل دی، یعنی د ګناه کبیره ارتکاب دی. په دې حالت کې چې دې ګرځي او دا دغه د ځانګي کته دا یختو دا د لپاره حرام عمل دی، په 24 غنټه په ګناه کې مبتلا دی. سلوخ ورځي به تیر شي، نو پکار دا چې هر هفته کې خپل صفای کوي. دین اسلام موږ تاسو ته دومره بهترین دین نه کړل چې موږ تاسو ته صفای حکم راکړي، نو پکار دا چې هر هفته کې خپل صفای کوي، هر هفته کې نشي کولای، نو 15 ورځې بعد خو ضرور خپل صفای کوي. لیکن انسان دا صرف هغه سلوخ ورځې پورې خپل صفایونه کی، نو دا دغه لپاره ناجایز او حرام عمل دی، دا ګناه کبیره دی، چاهي زنانه یا نارینه. ظاهره خبر ده په دې حواله سره دا سوال شوی دی چې په دې حالت کې یعنی دا اقتدا صفای نه غړي دي زنانه یا نارینه سلوخ ورځې شوی، نو په دې حالت کې چې دوه منځو کې نو موږ خو به وشي، لیکن دا ګناه چې کوم د خپل پځې برقرار دی چې تر څو پورې د خپل صفای نه کړي. په کار دادا چې خپل صفای خیال ساتي، صفای نصف ایمان دی، نیم ایمان دی. حدیث شریف کې راځي. نو
بهرحال د دوه مسلې دي زنانه تاسو کړه امید کوم چې دا مسلې به مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته